أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدین روان دے آیات مبارک کے اول اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د اہل کتاب و بیا خصوصاً د یہودو د قبیح حرکات و ذکرو کو داغی د وعدو د خلاف ورزے او دغه شان د اسلام خلاف داغی چکم سازشونو داغی بیانو شو. ورپسی بیا اللہ تعالیٰ د آدم علیہ السلام د دو زامنو واقعی ذکر کو چې پای کې یوزوی قابیل خپل رور حابیل د حسد په بنا باندې قتل کو. د غلومبنی قتلو په مخ د ځمکه باندې. بیا ورپسی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلو باندې د جان د حفاظت قوانین بیان کړل ورته او په هغې باندې دا خبره لازم کړه چې د یو انسان قتل دا د تمام انسانیت قتل دی او د یو انسان جان بچ کول دا د ټولو انسانانو جان بچ کول دی. بیا ورپسې الله تعالیٰ د فساد فی الارض چې کوم خلق په ځمکه کې فساد خوری د هغه فسادیانو باره کې چې کوم لوی فساد هغه د ډاکې ده. نو ډاکې متعلق چې کوم دی بیا الله د ډاکوانو چې کوم دی د سزا ذکر وکړو چې دوی به یا قتل کولی شي یا به پسولې کولی شي او یا به د دوی لاسونه او خپې کټ کولی شي برخلاف او یا به چې کوم دی دوی په قید کولی شي. د فساد فی الارض چې کوم دی یو هغه غټه خبره د ډاکې وه. دی پسې بیا د غلا خبر هم را روانه ده خو هغه وروستو آیاتونه کې دی. په منځ کې الله تعالیٰ اوس مؤمنانو ته خبرداری ورکوي چې اے مؤمنانو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اے مؤمنانو تاسو د الله نه ویریږئ. د دې یو اهل کتابو چې کوم دا قبیح حرکات تاسو ته بیان شو نو د هغې وجه دا ده چې د دې خلکو په اړه کې یره نشته او دغه خلک چې کوم دی د اهل کتاب یهود وغیره دوی الله سره تعلق نه جوړوي. که فرق د دې په اړه کې د الله نه یره وي او الله سره تعلق جوړولی نو دوی به د دغه قبیح حرکاتو ارتکاب نه کولو او نه به د هغې دپاره د دنیا ذلت او رسوایی او آخرت کې عذاب دی. نو الله مؤمنان تنبیه ورکوي چې تاسو په دې خبر شئ چې اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ. لومبنۍ خبر اتقوا الله. او د تقوا لومبنۍ علامه څه ده؟ نو علماء چې لومبنۍ علامه د تقوا دا ده چې انسان ځان د بد عقیدې نه بچ کړي چې هغه شرک دی هغه کفر دی د دې نه ځان بچ کړي. او دویمه علامه بیا دا ده چې د معاصي نه یعنی د ګناه نه ځان بچ کړي ګناهونه پرېږدي. ځکه چې مشرک کافر منافق هغه متقی نشي جوړېدی ځکه چې اول خو د هغې عقیده خرابه ده بیا د هغې اعمال هم خراب دي. لهذا د متقي دا نښه ده چې لومبنۍ خو به دې د خپل عقیدې اصلاح کوي د شرک کفر نه به ځان بچ کوي د یو رب چې کوم دی اطاعت تابعداري اقرار به کوي او دویم به بیا د ګناه نه ځان بچ کوي. دا تقوا
او د متقین خدا. والله فرمای اتقوا الله، د الله نه اوریږي. ورپسې بیا دویم حکم چې کم کیږي هغه د الله تعالی د قرب او د الله تعالی د نږدېوالي متعلق، چې د الله تعالی نږدېوالي او قربه څنګه حاصلوي. نو الله یبتغوا الیه الوسیلة، طلب کې الله طرف ته د وسیلې. د وسیلې معنا علما ډیر بیانې. یو معنی قرب بیانې، دویم معنی چې کم دی هغه مرتبه بیانې، دریم معنی چې کم دی هغه حاجت بیانې، او څلورم معنی چې کم دی هغه حق بیانې، اور پسې بل معنی اطاعت بیانېږي. برحال تاسو الله ته طلب کې الله طرف ته د وسیلې د قرب، د اطاعت او دغه شان د مرتبه او د حاجت باره کې. اوس د وسیلې بیان راغی چې تاسو چې کم دی الله ته ځان نږدې کې په وسیلې سره. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او د حسن بصری رحمه الله دغه شان د نور مفسرین دا اقوال دي چې الله ته د نږدېوالي یو ذریعہ هغه اعمال صالحه هم دي، چې تاسو دا الله په اطاعت سره او په اعمال صالحه سره الله ته ځان نږدې کې. گویا دلته د دې خبر اشاره رااله که اے مسلمانه که ته د الله نه تا یره وکړه، او دا یره هغه شان یره نه ده چې کوم سړی د مار او لړم نه یریږي، او هغه ير د باندې ته د دې کې علما چې د الله نه یری مراد خوف خدا دا دی چې دا انسان هر وخت په دې فکر او پریشانی کې وي چې را زمانه داس یو کار اونشیا چې هغه د الله د مرضی خلاف وي. یعنی هر هغه کار چې د الله د مرضی خلاف وي چې دی پاغي باندې فکرمن وي، او دا خبره د پړ کې د هر وخت چې کم دی حرکت ورکي او دی بیداری چې انسان داسې کار اونکي چې د الله د مرضی خلاف وي، نو دی ته خوف خدا ویلی شي. یو خدا چې الله نه یره، اور پسې بیا الله ته نږدې کېدلو وسیله هغه چې کم دی اعمال صالحه او د الله اطاعت یادېږي. د دین علاوه نور هغه ذرایع چې په کوم ذرایع سره انسان الله ته نږدې کېږي، هغه ذرایع چې کم دي چې په هغې کې د الله د محبت دی مطلع شوي، نو هغه ذرایع هم چې کم دي جائز دي، چې هغه انبیاء کرام علیه السلام، صالحین، اولیاء کرام دي. گویا د دغه انبیاء کرام او د دغه صالحینو او د دغه چې کم دي نیکانو خلقو په ذریعه باندې دی الله ته ځان نږدې کول غواړي، یا خپل حاجات د دغه نیکانو صلحاو د پیغمبرانو او د اولیاء په وساطت سره الله نه غواړي چې الله د دې پلانکی سره زما مینه او محبت تی، عقیدت تی، او دا یو نیک صالح بنده دی، یا الله د دې بنده په وساطت سره زه تا نه چې کم دی دا پلانکی حاجت پوره کولو سوال کوم. نو دا علما فرمایي چې دام جائز دي، ځکه چې دا حضرت انس رضی الله تعالی عنه قول دی چې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه با کله چې قحطالي رااله، نو کله به چې سوال کولو د دعا دپاره، نو اول به دا چې یا الله چې د الله پیغمبر کله موجود و د هغه په وسیله م کله به څه غوښتل، نو یا الله تا په موږ باندې باران به ورولو. اوس موږ د عباس الله چې د الله د پیغمبر تر دی د هغه په وسیله یا الله تا نه د باران سوال کو. نو چې کله عمر بن خطاب دا دعا وغوښتله، وی هغه فرمایي رضی الله عنه چې الله به باران وورو. دغه شان د عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه بیان دی چې یو ورځ د الله پیغمبر ته یو نابینه کس راغی، او د الله پیغمبر ته وفرمایل چې را زما دپاره دعا وغواړه چې الله زما د سترګې روغې کړي. د الله پیغمبر فرمایل زه به تا لپاره دعا وغواړم، خو که تا چې کوم دی
که دا دعا زه مؤخر کما نو دا به تا لپاره ډېر بهتره وي. هغه بیا سوال وکړو چې د الله پیغمبره ما دپاره دعا وغواړه. د الله پیغمبر ته فرمایي چې لاړ شه ښه اودس وکړه، 2 رکعته نفل لمونځ وکړه او بیا چې کوم دی لاس اوچت کا دعا وغواړه چې الله زه د خپل نبی د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په وسیله سره تا نه چې کوم دی تا ته سوال کوم چې زما دا پلان کې حاجت پوره کړي. او بیا دا ووایه چې اے محمد صلی الله علیه وسلم زه دا ستا په وسیله باندې الله ته سوال کوم یا الله د دې اخیری پیغمبر شفاعت او شفارت زما په حق قبول کړي او زما د پاره چې کوم دی دا حاجت ما د پاره پوره کړي. دا د الله پیغمبر هغه ته د وسیلې یو طریقه مښودله. لہذا د نیکانو صالحانو په وسیله دا نه چې داسې کلمات چې اے پلانکي بزرګه زه تا نه دا شی غواړم مال راکا، دا بیا ناجائز دی، دا یو قسم شرک دی. البته هغه پلانکي ولی پلانکي بزرګ په وسیله باندې یا الله د دې پلانکي ولی بزرګ په وسیله باندې تا نه سوال کوما چې الله د په وجه باندې زما دا حاجت پوره کا، وی دا جایز دی. او یو وسیله معنی چې کوم دی هغه په جنت کې یو درجه ده، هغې ته هم وسیله ویلی شي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، فرمایل به چې کله مؤذن اذان کوي نو تاسو د اذان دا کلمات دوهراوه او پسې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. او چې کله حي علی الصلاح لا حول ولا قوه الا بالله العظیم او دغه شان الله اکبر لا اله الا. چې کله تاسو دا اذان کلمات دوهراو کې نو بیا یو پیر ما باندې درود شریف ولولې، ځکه چې څوک ما باندې درود شریف ولولي نو که یو پیر ولستو الله پاک باندې لس رحمت نازلې. او بیا زما د پاره د الله نه د وسیلې سوال وکړي. وسیله چې کوم دی دا پجنه کې یو اعلی مقام دی د ټول نه اوچت، او دا الله تعالی د یو بنده د پاره الله دا غزه خاص کړی دی. او زما د خپل رب نه امید دی چې دغه څه به مال الله را کوي. نو تاسو زما د پاره د وسیلې سوال کوي، او څوک چې زما د پاره د وسیلې سوال کوي نو د دې انسان شفاعت چې کوم دی د په حق ما باندې لازم شي. وسیله جنت کې چې کوم دی یو اوچت مقام ته هم ویلی شي. ورپسې بیا دریم حکم کوي وجاهدوا فی سبیله، تاسو جهاد وکړئ د الله په لار کې. جهاد جدوجہد نه اوته دی، کوشش ته ویلی شي. یو خو جهاد چې کوم دی جهاد قسمونه دي، یو جهاد بالجان دی، بل بالمال دی، بل بالقلم دی، بل باللسان دی. نو تاسو جهاد کوي چې هر طریقه کفر کوي او سړی د کفارو سره جنگ کولی شي، دام جهاد دی. که خپل مال چې کم دی خرج کولی شي د الله په لار کې په جهاد کې، دام جهاد دی. که د خپل قلم په ذریعه باندې د قرآن مجید ترجمه لیکي، تفاسیر لیکي، د احادیثو کتابونو د هغې ترجمه لیکي، د دین د احکاماتو مسلې بیانې په کتابونو په قلم باندې لیکل کوي، دا ټول چې کم دی جهاد کې راځي. او دغه شان جهاد باللسان په ژبه باندې چې کم دی، بل مسلمان ته چې کم دی د نیکۍ ترغیب ورکا، د بدۍ نه منع کا، د خو اخلاقو ورته درس ورکا. او دغه شان په دې خپل نفس سره جهاد وکا چې دا د ټول نه بهترین جهاد دی چې هغه د ګناه نه ځان بچ کول دي او د الله احکامات په خپل ځای باندې ادا کول دي. دا د ټول نه عظیم جهاد هغه نفس سره جهاد دی چې دا خپل نفس چې کوم دی دا د شیطان د پنجې نه آزاد کا او د الله په اطاعت تابعدارۍ کې ولګوه. لعلکم تفلحون، ښایي تاسو به کامیاب شئ. ورپسې بیا د کفارو اخروي انجام بیانوي. د یهودیانو با اهل کتاب به دا ویل چې موږ د الله زامن یو، د هغې چې کوم دی د الله نیازبین یو او موږ به عذاب نشي راکولی مګر یو څو ورځې عذاب به وي چې هغه د هغه څښي چې کوم موږ عبادت کړي 40 ورځې دغه عذاب به وي. کفار و مشرکین وایي چې موږ د بوتانو د عبادت دې دپاره کوو، اول خو قیامت نه به انکار کو، کفر که قیامت راشي او بیا موږ سزا راکولی شي نو دا بوتان به چې کوم دي زمونږ شفارس کوي او موږ به د عذاب نه خلاصي. الله د دې د ټولو عقیدو رد کوي چې غورې بیا غورې دا خبرې نشته. الله فرمای ان الذين كفروا
لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه. چا چې کفر وکړو، کوئی دنیا کې د الله د وحدانیت نه انکار وکړو، د الله چې کوم دي احکاماتو نه مخ واړو، نو الله یې پر ورځ د قیامت دا کافران، دا منافقان، دا مشرکین اول خو چې کوم دي پر ورځ د قیامت په چا سره سوي نه، تش لاس به وي. خو په فرض حال دې کافرانو ته په ورځ د قیامت چې کوم دي د دنیا برابر سونا او مال دولت او یا د هغې په ډبل باندې نور هم ورته میلاو شي او دوی د هغې مالکان وګرځي، او په ورځ د قیامت بیا دوی کوم عذاب کې گرفتار شي او د هغه عذاب نه د خلاصي دپاره دوی دا ټول دنیوي مال دولت هغه بیا فدیه کې ورکوي. نو الله یې ما تقبل منهم، دا به د دوی نه قبول نه کړی شي. حدیث مبارک کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې دا کافرانو کې به یو کافر الله راوبلي او ورته به ووایي چرا که ته فرض کا د دنیا د ټول مال او اسباب مالک شولې او هغه ټول مال چې کم دی د هغې په ډبل باندې د هغې نه مالک وګرځېدلې، نو آیا ته به چې کم دی دا مال د دې خپل عذاب نه د خلاصي دپاره ورکې، ځان به بچ کړې پې. بیا هغه به چې او یا الله فرمایي چې ای بنده تا ته خو ما دنیا کې د دې نه آسان یو کار خولی و چې په هغې اړو څه لګېدل نه چې هغه دا و چې یاره مال شریک مه ګرځوه، او تا چې کم دی هغه خبره ونه منله او مال شریک ومنه، لہذا اوس چې کم دی ته په دې باندې خلاصېږي نه. که ته ټول هر څه ورکول غواړې خو تا دپاره عذاب علیم دی او هغه عذاب درناک به ته پای کې مبتلا یې. گویا په ورځ د قیامت بیا دا کافران ځان د الله د عذاب نه په هیڅ حال باندې خلاصولی نشي. او بیا دا کافران چې کله جهنم اور ته واچولی شي، نو جهنم کې خو به ډېر لوی زیات د اور شعلې وي، لمبې وي، پای کې به دوی چې کم دی هغه شعلې به دومره تیزې وي چې د اول به چې کم دي جهنم ویښ ته وغورځولی شي، نو چې بیا هغه شعلې بره راځي دي به سره بیا بار راځي، دغه کې به دې تمنا پیدا شي چې را اوس چې خولې له رالو راشه ټوپ په ووخمه او ځان به چې کم دی دا جهنم د اور نه خلاص کړم. نو الله یریدون ان یخرجوا من النار، دی به اراده کوي دا کافران چې راوځي د جهنم د اور نه، ولیکن چې کله د جهنم سر ته راشي بره فرشته ولاړه وي، یو غټ چې کوم دی سټک په سره وي د اوسپنې په هغې باندې بیا ووخي او د جهنم ویښ ته بیا وغورځوي. وما هم بخارجین منها، الله بیا دي وتونکي نه دي د دې جهنم د اور نه. ولهم عذاب مقیم، او دا عذاب د دې دپاره د همیشه دپاره دی. بیا ته خلاصېدل د کافرانو د جهنم د اور نه نشته، نه په مال باندې خلاصېږي څنګه چې دنیا کې خلک بعضې وایي چې د عدالت کې ګیر شم پیسې به ورکړم شفارت به وکړم، او هغه شی بیا په آخرت کې نشته، نه شفارت د کافر په حق کې قبلېږي او نه ترې بیا څه مال قبلېږي. یا ایها الذین، هغه کسانو چې د ایمان خاوندان یې، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، وابتغوا او طلب وکړئ الیه الله طرف ته، الوسیله د وسیلې او د قرب، وجاهدوا او جهاد وکړئ فی سبیله د الله په لار کې، لعلکم تفلحون، خواږي تاسو کامیاب شئ. ان الذین کفروا، بشکا کسان چې کافران دي، لو ان لهم کچری شي د دوی دپاره ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، وایي د ځمکې د دنیا د ټول مال دوی مالکان شي، ومثله معه او بیا د هغې په ډبل باندې نور هم ورته میلو شي، لیفتدوا به د پاره د دې چې بیا دوی فدیه کې ورکړي دغه مال، من عذاب یوم القیامت، د ورځ د قیامت د عذاب نه د خلاصي دپاره. نو الله یې ما تقبل منهم، دا به د دوی نه قبول نه کړي شي، ولهم عذاب علیم، او دوی دپاره عذاب درناک دی. یریدون، دا کافران به بیا غواړي، اراده تمنا غواړي، به اراده به کوي، ان یخرجوا من النار، چې دوی وځي د اور د جهنم نه، هو ما هم بخارجین منها، دوی نه دي وتونکي د دغه اور د وتونه، او ولهم عذاب مقیم، او دوی دپاره دغه عذاب د همیشه دی، او دوی به دغه عذاب کې همیشه اوسیږي. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې د ایمان خاوندان یې، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، وابتغوا الیه الوسیلة، او طلب وکړئ الله ته د وسیلې د قرب، وجاهدوا فی سبیله، او جهاد وکړئ د الله په لار کې،
لعلکم تفلحون خایگی تاسو کامیاب شي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي لو ان لهم کچری شي د دوی د پاره ما هغه سو فی الارض چې پزمکه کې دي جميعا ټول دی داغي مالکان شي ومثله معه او سره د داغي پټبل باندې نور متملو شي ليفتدوا به د پاره د دې چې دوی دغه مال فدیه کې ورکی من عذاب یوم القیامت دروت د قیامت د عذاب نه د خلاصي د پاره نو ما تقبل منهم دوی نه به دغه مال قبول نکړي شي ولهم عذاب علیم او د دوی د پاره بیا عذاب درناک دی. یریدون دوی به ارادو کې ان یخرجوا من النار چې اوزي د اورنا وما هم بخارجین منها او دی وتونکي ندي د اورنا ولهم عذاب مقیم او شته دوی د پاره عذاب د همیشوالي.